د آیس نشه سیوا شوې ده او یو د مور او د خور او د لور جایدادونه دي او په هغې د پښتنو ترمنځ جګړې روانې دي تریخ ترخوالی روان دی نو زره ثوابه علماو ته زره ثوابه شاعرانو ته زره ثوابه دانشورانو ته زره ثوابه سیاسي خلکو دي ټولو ته دا خبره کوم چې ثوابه له غیر متنازع شخصیاتو باندې مشتمل یوه جرګه جوړه کړئ زموږ پورس هم بلا قربانۍ ورکړي په دې ثوابه چوک کې زموږ د ټریپ سپایان د هغې چا سره جنګ و هغې د چا په جنګ کې مړه شو هغې شهیدان شو نن زموږ د پښتونخوا په وطن کې چې دا کم په قبرونو جنډې د پاکستان ولاړې نه دا موږ کم هندوستان سره په جنګ مړي یو چې عمران خان لومبنۍ دوره د امریکې وکړه نو په پریس کانفرنس کې دا خبره وکړه چې موږ نور د پردو جنګونو حصه نه جوړېږو بسم الله الرحمن الرحیم زه د بیټک ټي وي ډېر مشهور یم چې ما له وخت راکړو د ما نه دا پوښتنه وکړه چې د پروګرام مقاصد څه دي او د دې نه تاسو د پښتون قام ته څه پیغام ورکوئ دا پروګرام موږ په دې تناظر کې راجوړ کړی دی چې زموږ یو مشر د دې شوي کلي پیر محمد کاکا چې هغه خپل ټول عمر خپله سیاسي مبارزه د دې خاورې د امن لپاره د دې خاورې د خوشحالۍ لپاره په دې خاورې د اوسېدونکو خلکو د ژوند لپاره د دې خاورې د وسایلو د تحفظ لپاره هغه د خپل ژوند تېر کړی او تر اخرني وخته پورې په دې خاوره کې امن غوښتو نو موږ د خپل ملګري د پښتون ژغورنې غورځنګ د ثوابه ملګري راغونډ شو او موږ دا فیصله وکړه چې د خپل مشر څلوېښتي ده نو د خپل مشر ته د خراج تحسین پیش کولو او دپاره او د وطن ته چې نن د کومې خبرې ضرورت دی هغه د امن ضرورت دی د تېرو څلوېښتو کالو نه زموږ د وطن د بدامنۍ ښکار دی او موږ ډېرې لویې سانحې ولیدې موږ به د کربلا د سانحو خبرې اورېدې خو که موږ د اے پي ایس واقع ځان ته مخې ته کړو که موږ د مینه بازار واقع ځان ته مخې ته کړو که موږ د صدر دماکه ځان ته مخې ته کړو که موږ د جنازو د الوتو د جوماتونو د الوتو دا حادثات او دا سانحې موږ ځان ته مخې ته کړو نو پښتون قام په تېر څلوېښتو کالو کې د سانحاتو نه علاوه بل څه ونه لیدل نو موږ په هر لحاظ باندې مطلب دا متاثره شو او نن دا د هر بچي اواز دی چې پښتون ته او د پښتون ځمکې ته د امن ضرورت دی پښتون ته د ژوند ضرورت دی زموږ پورس هم بلا قربانۍ ورکړي په دې ثوابه چوک کې زموږ د ټریپ سپایان د هغې چا سره جنګ و هغې د چا په جنګ کې مړه شو هغې شهیدان شو او دویمه دا چې زموږ معاشیت هم تباه شو زموږ د ژوند هر اړخ د پښتون زموږ ثقافت زموږ کلتور زموږ دا ټولې خبرې زموږ حجرې مطلب دا دی چې دی نو روانې شوې ولې چې د خبرې مشران یې رالمه کړل د اورکزۍ د جرګې په یو خودکش باندې والوته د درادمخیل د کامي جرګه په یو خودکش باندې واولېده نو د دې جنګ د ټولو نه بنیادي چې کوم هتیار زموږ خلاف استعمالېدو نو هغه یره خورولو هغه یره د نامعلوم په نوم مطلب دا خورېده نامعلومو سړی مړ کو نامعلومو دمکي ورکړه او نن زموږ د پښتونخوا په وطن کې چې دا کم په قبرونو جنډې د پاکستان ولاړې نه دا موږ کم هندوستان سره په جنګ مړي یو خو دا موږ یو پردی جنګ دا موږ یو فساد کې چې د پښتون قام مړ شو او د هغې په ثبوت سره نن موږ دا خبره کوو چې عمران خان لومبنۍ دوره د امریکې وکړه نو په پریس کانفرنس کې دا خبره وکړه چې موږ نور د پردو جنګونو حصه نه جوړېږو نو چې عمران خان ورته پردی وي نو دې ته پردی د دې خاورې مینو خلکو باچا خان دي ولی خان دي د نورو کم پرستو مشرانو د دې خاورې لالي بچیانو د نن 40-50 کاله مخکې پردی ویلي نن د پوجي اپریشن نوم چې دی نو رد الفساد دی نو دې ته 40-50 کاله مخکې زما د مشرانو مبارزینو پردی ویلي او نن ته وایي رد الفساد او دویمه ده پښتون دهشتګرد کېدی نه شي په پښتون باندې لومبنۍ دهشتګردي چې دی سکندر اعظم کړې وه بیا پې مغول راغلو بیا پې عرب راغلو بیا پې انګریزان راغلو د پښتون ګناه سره پښتون په هر حالت کې خپله د استقلال جنډه نیغه ودرول موږ نن د دې کانفرنس په وساطت سره د ټولې پښتونخوا له دا پیغام ورکوو چې بغیر د امن نه او بغیر د امن د غوښتو نه او د جرګو نه موږ سره بله لار نشته پښتون سره د نپاک لار نشته که پښتون د دې نه پس هم د نپاک په لار لاړ نو دی به د اے پي ایس د ماشومانو د شهادت توهین کوي دی به د مینه بازار د دماکې د شهداو توهین کوي دی به د صدر د شهداو توهین کوي او پښتون په خپل وطن کې ګډه په سر ژوند تېر کړو زموږ هغه میندې خویندې چې هغې خپل عزیز تربور کره ډېرو تقریباتو کې شرکت نه دی کړی او د هغې سترونه مات شو نو دا ډېر یو لوی المیې سره یو ډېر سانحاتو سره دا کام تېر شو د جرګې په وساطت سره یو لاول خو په دې
جرګه کې د پښتونخوا د هرې حصې نه نمایندګي ده. د بنو نه پکې شته، د وزیرستان نه پکې شته، د پېښور ویلي چې څومره ډسټرکټ دی، که بونیر دی، که سوات دی، نو دا د ټولې پښتونخوا یو نماینده قومي امن کانفرنس دی. او د دې کانفرنس په بنیاد باندې موږ ټولو له د امن او د اتفاق او د اتحاد پیغام ورکوو. تر کومې پورې د ثوابۍ تعلق چې دی، نو ثوابۍ په دې ټول وطن کې د محبت ضله وه، د امن ضله وه، د تعلیم ضله وه، د جرګو ضله وه، او نن هغه ضله د قتلګاه شکل اختیار کړی دی. نو موږ د ثوابۍ ټول عزیزانو ته دا یو اپیل کوو چې دې ثوابۍ ضلې له غیر متنازع د شخصیاتو باندې یوه جرګه جوړه کړئ چې هغه د دې مخنیوي وکړي. او په دې ثوابۍ کې دا کوم عمل چې روان دی دا د دوو خبرو بنیادي نه روان دی. یو د آیس نشه سیوا شوې ده، او یو د مور او د خور او د لور جایدادونه دي، او په هغې د پښتنو ترمنځ د جګړې روانې دي، تریخ ترخوالی روان دی. نو زه ثوابۍ علماو ته، زه ثوابۍ شاعرانو ته، زه ثوابۍ دانشورانو ته، زه ثوابۍ سیاسي خلکو دې ټولو ته دا خبره کوم چې ثوابۍ له غیر متنازع شخصیاتو باندې مشتمل یوه جرګه جوړه کړئ چې هغه سبا په محفل کې د تاڼهدار او د ایس پي صفات نه بیانوي، بلکې په سترګو کې سترګې واچي چې دا در کې خامي ده، دا دې کمی دی، او په دې وجه سره مطلب دا د ثوابۍ د امن دپاره کوټلې اقدامات وکړي. نو دا به د ثوابۍ ده. مهرباني جي.